سنگل شاه پری دی ډبل شاه پری دی انډر پلی پری دی څه خلک سنگل شاه تبا کړه څه ډبل شاه تبا کړه چاوي دا ولي مولانا صاحب چې دا لګي د مولیانو په لګو کار نه کیږي په داس کیږي توجه اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې اللہ پاک دے قرآن پاک دے بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی سوسائٹی دا منشیاتو نا پاک واڑی تصور پاک واڑی سوچ پاک واڑی عقیدہ پاک واڑی خوراکو کلو حلالا طیبا صرف حلال نه دی ویلی حلال خوره خو پاک خوره پاک ما تا ته د اختر پر ورځ عیدګاه کې ویلي چې د قربانۍ ورځ غوښه په 3 ورځو کې ختمه که په څو کې او که چا سره ښه سهولت یو سټور کولی شي سټور دی کې خو دا غوښه تقسیم کې یا په مدرسو کې طالبان نه ولېږي هغوی له چل ورځي هغوی له چل ورځي خو دا په کورونو کې چې خلکو سټور کړي ما ته دا ووایه په ړومبۍ دویمه درېیمه ورځ چې د غوښې کومه ذایقه وي او بیا یې ته سټور کړي او بیا پکې به د دنیا ادرک او اوږه واچوي او پخې کې ذایقه کې فرق راغلی که نه دا خو مردار چرګ راوړه مردار او ښه مزدار تړکه ورته وکړه د پیاز ټماټرو ادرک اوږه پکې واچوه که ټیسټ او مزه پکې پیدا نه شول دا ګز او دا معده چې ذایقې بدله شو میډیکل اعتبار سره دا مفید نه غیر مفید دي او په شریعت کې مکروه څه شی دیو جن حلال خورا پاک خورا رزق حلال مسجد مدرسې له حلال ورکوه پاک ورکوه خپل کاروبار به د شریعت مطابق جوړو سنگل شاه پری دی ډبل شاه پری دی انډر پلی پری دی څه خلک سنگل شاه تبا کړه څه ډبل شاه تبا کړه تخبیه کې خو ډبل شاه والا کار نه کړي مضاربت څوک تبا کړي دي که نه هلکه په مضاربت کې به مبیعه شرط دي چې ته چاله پیسې ورکې او کاروبار پې کوي نو تا ته به دا چې ستا په پیسو زه دا کاروبار کوم ایجنټ په ایجنټ چاته به د مبیعې پته نه وه چې کاروبار پې څه کوي وایه پته و چاته ته د مضاربت نه خبرې د فقه حنفي د بیع او د شرا دپاره 14 اصول ذکر کړي څو اصول د عمر رضی الله عنه په دور کې به هغه سړي سودا اغسته خرڅول بازار ته نه وته چې په بیع او شرا به نه پوهېده اوس خو په بیټک کې هم خلکو چپس او پاپړ راځوړند کړي وایي زم دکاندار شم دکانداري ډېر اسانه ده التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین چې هغه تاجر چې امانتداري کاروبار صحیح کو مدرسې آبادي کو خانقاهونه تبلیغي مراکز آبادو به انشاءالله او دا مدرسه د دې مدرسې بار پلاټ دی د مدرسې والا مشوره دا وه چې دا پلاټ مونږ چا سره مارچه کوو او مارچی سری 10 लाख रुपए غواړي 10 که 8 लाख रुपए غواړي ما مونږ به د مدرسې ځمکه مارچه کوو او بیا به 8 लाख रुपए هم ورکوو ما مونږ د سراډو مارچه کوو نه دا 8 लाख نه ورکوو دا کمې دي دا کمې دي څنګه چې مولانا صاحب خبره کړې وه چې د 10,000 اعلان چا کړي وي دا ما اخلې ویډیو که نه پته ده ما مولانا صاحب چې ما اخلې ما ټیک ته مونږ نه اخلو چاوي دا ولي مولانا صاحب چې دا لګي د مولیانو په لګو کار نه کېږي په داس کېږي توجه داسې به وکړې چې کومه د مدرسې ځمکه ده به د مدرسې او دا بل پلاټ چې د هر چا د چې دی وایي چې مارچه کوي دا هم د ده نه اخلو قیمت دې ولګوي ټیک ده د مدرسې ځمکه به په ځمکه او هغه به واخلو ټوټل اسټیمیټ پې ولګوه دا مدرسه به آبادو په دې کې به د قرآن کورس شروع کوو د څه کورس الحم په دې شکر وباسو الله ته سجده وکړو چې موږ د قرآن د حدیث کورسونه په مدرسو کې کوو خلک دې د باجو کورسونه کوي مونږ ته په دې کورس باندې فخر دی څه شی دی مونږ ته په جامع حقانیه باندې فخر دی ها ما ته په جامع عثمانیه باندې فخر دی ما ته په اسلامیه جمهوریه تانې باباجي په مدرسه باندې فخر دی ما ته په ابن عباس باندې فخر دی ما ته په ټولو مدرسو دارالعلوم شیرګړ باندې دارالعلوم گجرات باندې فخر دی دارالعلوم کراچۍ باندې فخر دی دارالعلوم سرحد باندې فخر دی جامع فاروقیه باندې بنوري ټاون باندې اشرف المدارس خیر المدارس باندې ها جامع حفصه للبنات باندې ما ته په تمام مدرسو باندې فخر دی کورسونه پکې د قرآن او حدیث دی په دې فخر دی او خلکو ته په باجو فخري موږ به د قرآن حدیث درسونه کورسونه انشاءالله جنت ته رسي او دا وګورئ چې کوم څیز سره مینه اخر وخت کې هغه وایي که نه تاسو به کتلي چې کله مسلمانان چې په قرآن حدیث مینه کې دا چې مړ شي د قبر خپوت او سر ته څه ویل کېږي قرآن وایي څه ویل کېږي قرآن ویل کېږي او تاسو به ډېر باجو والا کتلي چې د مرګ نه پس د هغې قبر خوا کې باجې وي تاسو چېرته یوټیوب باندې کتلي هغه کسان ناستي باجې ورته لګولي دوپړی وي او هغه کس مړي او هغه داسې د غم اشعار وي او تړمبکې شروع کړي د دغه په خوا کې د قبر په خوا کې نو ما د دې ډولکو سره مینه وه او بیا چې خښۍ یم په ډولکو باندې او چې کله دفن کړي د دوا په ځای باندې بیا ډولکي وي ډولکي چېرته دا کلیپ چا کتلی که نه دی کتلی پښتو کې دی ښه
خو جبه بل شانتې پښتو ده بهرحال باجو والا پښتانه که نه تاسو خو ټول سوچه پښتانه یې بهرحال مدرسې بابا دو انشاءالله